دوستانو ویډیو تر پای را سره وګورئ. دا کال 1908 دی زموږ ګران افغانستان کابل جان چې په دنیا کې برقي موټر نه وي خو موږ برقي موټر لرو دی. دغه سپین ږیرو به دغه موټر چلولې. سابقه یادم آمد. یادش بخیر بسیار مرا دوست داشت. په 1908 کال کې د دنیا په هیڅ ځای کې برقي موټر نه وي خو زموږ په افغانستان په کابل جان کې برقي موټر وي. دوستانو موږ د پخوا نه مسلمانان پاتې شوي. تاسو دا ویډیو تر پای وګورئ. دا به چې کله عساکر د تودې جګړې نه راستانه شو بیا به دغسې خوشحالۍ نه ماشاءالله ماشاءالله اوس به ژوندی که به مړ څه ګلالی افغانستان مو لرولو. از شما چی پت کنم؟ ما یک پیشنهاد پخپله مو هر څه موږ پر ځان پخپله کړي. چی میشه اگر سر جلو ما یک دخترک مقبول شیشته باشه یا رای حل بگم اینجا یگان گپاس دا پل محمد احمد خان مسجد دی. په 42 کاله مخکې چې په یو ځای کې به اذان په جار نه کېدو زموږ په کابل جان کې به خدای بخښلي ډاکټر نجیب په وخت کې به اذان کېدو او دا خلک به دغسې په جمع جوش روان وو. آیا شما میخواین من حیث راننده سرویس به مردمتان خدمت کنید؟ ویډیو را سره وګورئ دوستان. لبخند دلانه ډېره یو ښایسته ویډیو مې درته پیدا کړې ده. اجازه خواهد که څوک ځان ته افغان وایي برادر ما حتما موافق است او د افغانستان سره مینه لري نو دا ویډیو تر پای وګورئ. ماو از این بدر هیچ پرسان نمیکنیم. ګټر شما خلک چی نظر دارین؟ آیا زن میتونه راننده سرویس باشه؟ چرا نه؟ په 1908 کال کې مقبولک. د کمونستان وخت کې ښځو ته دومره حقوق ورکول سرویس کېده. باشین؟ میگه چون نه؟ یگانه آرزویم است. په کمنټ کې راته خپله یو خاطره د افغانستان ووایي. دا کوم چې پاخه عمره دغه دي خلک دي. شپه حالا دیگه یک چشم خواب میکنم. شپه سهار چرا نه؟ یگانه آرزوی من. دغه ټولې د برقي موټرو ډریورانې وي. چې کله م افغانستان به دست خود به چرا نه؟ یگانه آرزوی برباد کرده. په 1908 کال کې موږ تقریبا 300-400 جنکۍ د بسونو ډریوران لرو دي. په 1908 کال کې اما این خونه ایست وطن دشمن د نست او نابود غواړم. وطن دشمن د نست او نابود غواړم. سعادت شو. د کلینرانه وي. د ویډیو لیدو نه مخکې ما ډېر زیات وژړل خو بیا مې دا وغوښته چې د خپلو افغانانو سره دا ویډیو شریکه کړمه خاص کر ځوانانو سره چې زموږ افغانستان څنګه په 1942 کاله مخکې